افغانستان د سرښندونکو حماسو او کارنامو ټاټوبی. مهد راد مردان و دلیر مردان مجاهد، باتور افغانان د نیواګرو د سترګو اغزي. اللهم انصر المجاهدین. اشغالگران جهت تصاحب سرزمین افغانستان و افزایش قلمرو حکومت مستبدانه خود همواره این مرز و بوم را به عنوان قبله دیدگان خود قرار داده و پی هم به این سرزمین لشکرکشی نمودند. اما افزون بر این که در رسیدن به هدف مشخص خود ناکام مانده اند، هر بار در نتیجه دفاع مشترک ملت سلحشور افغان زمین با کمال ذلت، خواری و شرمساری رانده شدند. تجاوز ظالمانه اتحاد شوروی سابق در 6 جدی سال 1358 خورشیدی و تجاوز جهان غرب به رهبری آمریکای خون آشام نمونه های بارز و مثال های به یاد ماندنی این نوع لشکرکشی ها به شمار می آمد. سور پوځ د 1450 هجري شمسي کال د جدي میاشتې په 8مه نیټه په افغانستان یرغل وکړ او خپل ظالمانه بریدونه یې پیل کړل. دغه اشغال د افغانستان په خاوره 9 کاله دوام وکړ چې په دې لړ کې یې بېسارې او بېرحمه وژنې ترسره کړې. د هرې سیمې اوسیدونکو چې به د دوی په وړاندې مبارزه کوله، نو دوی به د سختو ځمکنیو او هوایي بریدونو لاندې راوستل، چې له جګړې وروسته به هغه سیمه د وژنو، ورانیو او ګډوډیو شاهده وه. در این نبرد نابرابر بیش از 1 میلیون نفر جان خود را از دست دادند و قربانی شدند. نزدیک به 5 میلیون تن در خارج و بیش از 2 میلیون تن در داخل کشور آواره و دچار مشکلات و مصائب مقطعی و دائمی شدند. همچنین 1/3 جمعیت کشور پناهنده شدند. زیر ساختها نابود شد، هزاران خانه و کاشانه ویران شد. اما با وجود تمام این آشوبگری ها و نابودگری ها، ملت غیور افغانستان هرگز زیر بار اشغال و استعمار نرفتند و به دشمنانشان روی خوش نشان ندادند. په افغانستان او نړۍ د سرو لښکرو د یرغل پایلې. افغانستان آزاد او سور پوځ له منځه لاړ. د شوروي اتحاد سوسیالیستي نظام ړنګ او له منځه لاړ. نړۍ له کمونیزم، ماتریالیزم او الحاد څخه خلاصون وموند. د کرملین ماڼۍ هغه هیلې چې د هند تودو اوبو او د فارس خلیج نفتي هیوادونو ته به لاره پیدا کړي له منځه لاړې. د وارسا تړون یا ورشو تړون ماتېدل، دا یو نظامي تړون او د ختیځې اروپا د سوسیالیستي اتحاد تړون و چې د ناټو سره سیال و. د برلین دیوال ماتېدل، دا دیوال د سړې جګړې اصلي نښه وه چې وروسته له دویمې نړیوالې جګړې پیژندل شوی و، او د آلمان برلین ښار یې په ختیځ او لویدیځ سیمو ویشلی و چې د اوسپنې د پردې په نوم هم مشهوره وه. اتحاد جماهیر شوروی با 130,000 نیرو به افغانستان یورش برد و آن را اشغال کرد. اما با گذشت زمان و با نتایج شومی که به دست آوردند و شکست شرم آوری که نصیبشان شد، مشخص شد که حمله به این کشور عزتمند توسط رهبران روسیه یکی از اشتباهات بزرگ کاخ کرملین در سیاست خارجی آن دوره بود که برای همیشه لکه ننگین و خجالت آور در دامانشان خواهد بود.
در 26 جدی سال 1358 نیروهای ویژه ارتش سرخ با حمایت سربازان ارتش افغانستان حفیظ الله امین رئیس جمهور وقت را ترور کردند و کنترل تأسیسات کلیدی دولت در کابل را به دست گرفتند و افغانستان را مورد اشغال قرار دادند. بدین ترتیب جنگ خونین و تمام عیار برای نسل‌های بعدی با پیامدهای وحشتناک جهانی در افغانستان آغاز شد و رقم خورد. بالاخره تاریخ داسې وګرځید چې روسان په افغانستان کې تورمخې شول. کله چې د 1918 کال د دلوي میاشتې په 26 نیټه وروستی روسي عسکر د آمو سیند څخه تیر شو، له افغانستان څخه د پخواني شوروي د سرو لښکرو وتل بشپړ شول. له دې ماتې وتلو وروسته هیڅ چا باور نه کاوه چې شوروي اتحاد به ډیر ژر ړنګ او له منځه لاړ شي او د زمانې له صحنې به ورک شي. په پای کې مجاهدینو د 1971 هجري لمریز کال په اوږدو کې د ډاکټر نجیب الله حکومت راوپرځاوه. هغوی د پخواني شوروي اتحاد 14 کلن یرغل ته د پای ټکی کېښود. د سوسیالیستي ملاتړ حکومت چې د 1950 د غویي په ومه د خونړۍ کودتا له لارې پیل شوی و پای ته ورساوه. دا د افغان ملت د عظمت او غرور او په دې هیواد کې د بېسارو قربانیو د یادګار یوه تاریخي پاڼه ده. بر اساس آمار رسمی شوروی در افغانستان با احتساب مفقود شدگان 14751 سربازش را از دست داده. یعنی طبق آمار رسمی ارتش سرخ در هر سال حدود 1613 نظامی خود را در افغانستان از دست داده و متحمل خسارت‌های جبران ناپذیر گردیده بود. البته بدون تلفات ارتش کمونیستی افغان تبار که در این آمار و ارقام افزوده نشده است. شمار معلولین و مجروحین جنگ نیز حدود 470,000 تن برآورد شده است. در مدت جنگ 10 ساله حدود 620,000 نظامی شوروی در افغانستان عملا در نبرد شرکت کرده بودند. دا پرته له دې چې ووایو چې یوازې د شورویانو تلفات نه وو، بلکې د رسمي احصایې له مخې 451 نظامي او ملکي الوتکې، 140 ټانکونه، 443 توپونه، د افغانستان په جګړه کې د شوروي اتحاد 11,309 موټرونه او د تیلو ټانکرونه ویجاړ شول. دې ډول درندو او قیمتي زیانونو شوروي اتحاد له اقتصادي او نظامی پلوه کمزوری کړ. د افغانستان په جګړه کې د شوروي اتحاد شاوخوا 50 میلیارډ ډالر لګښت راغی چې له مالي اړخه یې ملا ورماته او له اقتصادي اړخه یې کمزوری کړ. با یورش نظامی شوروی سابق به افغانستان که منجر به جنگ‌های خونین و فروپاشی بنیه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شد، با وجود این تعداد از مجاهدین در دوران پس از جنگ نتوانستند بر سر تشکیل یک حکومت سراسری با هم به توافق برسند و مسالمت آمیزانه در کنار هم زندگی کنند. در پی آن اختلاف‌ها و دو دستگی‌ها آنچه نصیب عموم ملت افغانستان شد به شرح ذیل می باشد. د فزیکی شتمنیو او د ملي بنسټونو ویجاړول، جګړې ملي بنسټونه ویجاړ کړل، تولید او سوداګرۍ ته یې سخت زیانونه واړول او د فقر د خپرېدو لامل شو. په افغانستان کې د وګړو شمیر کم او ګاونډیو هیوادونو ته یې مهاجرت وکړ. بې له شکه مهاجرت او مهاجر کېدل یو اجباري انتخاب دی چې خلک یې یوازې په بیړني حالت او ناامیدۍ کې انتخاب کوي او دوی د تیښتې او مهاجرت له سختیو سره مخ کیږي او یو ناڅرګند راتلونکی غوره کوي. ټولنیز پیوستون په ټول هیواد کې ضعیف شو او جګړې ټولنیز او اقتصادي ویش لوی کړ. لسګونه زره انسانان ووژل شول او په زرګونو ښځې او ماشومان کونډې او یتیمان شول. الحمدلله د یو رهبر، یو بیرغ او یو هدف تر سیوري لاندې د رښتینی افغان مجاهدینو پیاوړي کرښې د شر او فساد له ډلو سره مبارزه پیل کړه او په دې وتوانېدل چې د هیواد په اسمان کې د محمدي سپین بیرغ او سپېڅلی شعار پورته کړي او خپل ولس ته د هوسا ژوند زمینه برابره کړي.